السلام علیکم ګرانو لیدونکو، زه خویلی فیصل کلیوال تاسو ته په سمون لرنینګ اکاډمۍ کې ښه راغلاست یم. تاسو ته وړاندې کوم د ریاضي لوست. زموږ د نن ورځې لوست دی د تفریق عملیه. تفریق لغوي معنا چې دا فرق کولو ته ویل کېږي، توفیر کولو ته ویل کېږي، او په اصطلاح کې د جمع د عملیې معکوسه عملیه عبارت د تفریق څخه ده، یا د یو عدد څخه د بل عدد کمولو ته تفریق ویل کېږي. لومړی عدد ته مفروق منه ویل کېږي، دوم عدد چې د هغې څخه کمیږي هغې ته مفروق ویل کېږي، او حاصل ته د تفریق حاصل ویل کېږي. د تفریق دپاره علامه چې کارول کېږي، دا علامه د تفریق دپاره کارول کېږي. کولی شو چې موږ د تفریق عملیه په درې ډوله باندې وکړو. اول افقي تفریق. افقي تفریق کله چې د دوه عددونو څنګ په څنګ باندې موږ ولیکو، د دې په منځ کې د تفریق علامه راشي، دې ته افقي تفریق ویل کېږي. لکه 100 منفي 110. د داسې دوه عددونو په منځ کې چې د تفریق علامه راغله، دې ته افقي تفریق ویل کېږي. دویم عمودي تفریق. عمودي تفریق کله چې د تفریق په عملیه کې دوه عددونه فاس او لاندې ولیکل شي یا سر په سر باندې ولیکل شي، دا رقم لیکلو ته عمودي تفریق ویل کېږي. لکه زه ولیکم چې 140 منفي دي 100، لکه زه ولیکم 140 منفي 110، لاندې ورلاندې داسې کرښه لیکم، دې ته عمودي تفریق ویل کېږي. او دریم ډول تفریق چې دی خانه خالي تفریق دی. کله چې د تفریق په عملیه کې د خانه خالي سمبولونه کارول شوي، دغې ته خانه خالي تفریق ویل کېږي. لکه داسې دې ته خانه خالي تفریق ویل کېږي. د تفریق عملیه. د تفریق د عملیې دپاره موږ عملي مثالونه وړاندې کوو. دا په تفریق کې هم دا خبره ده، موږ مخکې تعریف کې د لوی عدد څخه د کوچني عدد کمولو ته تفریق ویل کېږي په حساب کې. نو په حساب کې موږ لوی عدد پاس لیکو او کوچني عدد چې دی لاندې به لیکو، داسې یو علامه لیکو. د 21 نه 21 تفریق کوو، لاندې په 21 کې لیکو. د شپږو نه چې 2 منفي کو دا راځي 4 دلته لیکم. د دریو نه چې 1 منفي کومه 2 او یو خپل لیکم، یعنی 140 منفي 12 مساوي کېږي د 140 سره. بل سوال داسې لیکم، حاصل لرونکي تفریق کوي. کله چې موږ د 21 څخه 21 منفي کوو او دا نه منفي کېده، نو 21 کوچنی عدد او لاندې مفروق چې دی لوی عدد، د مفروق نه مفروق منه نه منفي کېده، د دغه عدد نور یو حاصل یو عدد کمو. د اتو نه یو لسیز راخلو صفر سره کو چې دا شي لس. د لسو نه چې 2 منفي کو دا راځي 3. دلته پاتې دي په لسیزونو کې 2 لسیزه پاتې دي. د 2 لسیزو نه چې یو لسیز منفي کو دلته راځي 6. یو بیرته راکېباسو 130. که چېرته موږ سره سوال پیدا شي چې دغه پوښتنه زموږ درسته ده یا نه، 140 جمع 12، یعنی مفروق منه د تفریق له حاصل سره جمع کو. که مفروق منه یې ورکه ځواب سم دی، او که ورې نه که ځواب ناسم دی. 2 او 4 6، 1 2 3 او یو لیکو 130. لومړی عدد ورکه ځواب څنګه دی؟ درست دی. په افقي تفریق کې هم موږ داسې لیکو، 21 له 21 څخه منفي کوو، لسیز د لسیز نه او سلیس بله لیکو. داسې د شپږو نه چې 15 کم کوو څو راځي؟ 1. په 21 کې لیکو، لږ وړاندې لیکو. د اتو نه چې 4 کم کوو څو راځي؟ 4 او یو خپله لیکو 140. په دې کې چې کله موږ غواړو چې امتحان لیکو یا وازمایو، نو دغه دوهم عدد به راوالې د تفریق حاصل سره جمع کوو. که لومړی عدد یې ورکړو ځواب درست دی، او که ځواب نه که ناسم دی. لیکو 140 جمع 45. افقي جمع کې موږ ویلو 21 سره جمع کوو، لسیز د لسیز سره 15 او 1 6
څلور او څلور اته سلیزو کې یو 100 شپږ اتیا ورکړه. ځواب څنګه دی؟